سلامونه لیکلي دوستانو راځي هغه د اسایلم په اړه چې کوم سټیټمنټ ریلیز شوی دی یا خوشی شوی دی ما یو شارټ ویډیو جوړ کړو د افغانانو د خاطره زه غواړم چې هغه په مکمل ډیټیل سره تاسو لپاره تشریح کوم چې تاسو لپاره کوم سوالونه چې تاسو لرئ په دغه ویډیو کې هغه اطمینان حل کیږي او ان شاء الله به تاسو هغه کې خپل سوال جواب هغه کې وګورئ د ډپارټمنټ هوملند سکیورټي دوه چارواکي د سی بي اس نیوز ته ویلي دي چې د ټرمپ ادارې هغه سخت اقدامات چې د پناه غوښتنې اسایلم پروسه یې درولې وه اوس یې یو څه نرم کړی دی د 2015 کال نومبر کې وروسته له هغه چې واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دوه غړو ډزې وشوې چې ګمان کېږي دا کار د یو افغان کس له خوا شوی و چې په 2015 کال کې ورته پناه ورکړل شوی و د ټرمپ ادارې پریکړه وکړه چې د پناه غوښتنې ټول کیسونه چې د یو اس سی آی اس یا سیټیزنشپ ان امیګریشن سروس لخوا څارل کېده موقتي بند کړي له دې برید څخه یو سرتیره وروسته مړ شو دا بېساري اقدام چې ټرمپ ادارې د ملي امنیت لپاره ضروري باله په اصل کې د ټولو هغو پناه غوښتونکو نامحدود ځنډ و چې د محکمې نه بهر ثبت شوی و خو اوس ادارې پریکړه کړې چې دا بندیز ډېرو کیسونو لپاره لرې کړي پرته له هغه کسانو چې د هغو هیوادونه تابعیت لري چې د سفر بندیز یا ټراول بند یا سختو مهاجرتي محدودیتونو لاندې دي دا معلومات ډي ایچ اس سرچینو ورکړی چې غوښتل یې نومونه یې پټ پاتې شي ځکه دا پلان لا رسمي نه دی اعلان شوی دا بندیز لا هم 9 هیوادونه د اتباعو لپاره پر ځای پاتې دی چې اوس یې هم د ټرمپ د ټراول بند له مخې پر هغو جزوي یا بشپړ محدودیتونه لګول شوي دي په دې لیست کې شامل دی افریقایي هیوادونه لکه سنګال سومالیا او نایجیریا آسیایي هیوادونه لکه افغانستان ایران او لاوس لاتینی هیوادونه لکه کیوبا هایتی او وینزویلا او بیا ډي ایچ اس په یو اعلامیه کې سی بي اس نیوز ته ویلي دي چې یو اس سی آی اس اوس هغه بندیز لرې کړی چې د ټیټ خطر هیوادونه د پناه غوښتونکو پر کیسونو لګول شوي دوی زیاته کړی دی چې دا بدلون موږ ته اجازه راکوي چې خپل منابع د لوړ خطر ښځو لپاره په جدي امنیتي څېړنو متمرکز کړو او ټول بهرنیانو لپاره سختې پلټنې لا هم دوام لري د ټرمپ ادارې همدارنګه د همدې 9 هیوادونو د اتباعو لپاره نور قانوني مهاجرتي غوښتنلیکونه هم بند کړي دي لکه د کار اجازه یعنی ورک پرمیټ ګرین کارت یا پرمننت ریزیډنټ حتی د امریکا تابعیت یا سیټیزنشپ غوښتنلیکونه هم دا بندیزونه لا هم پر ځای پاتې دي د پناه غوښتونکو د ځنډ د نور محدودیتونه د ټرمپ د دومې ادارې د هغو پالیسیو برخه ده چې غواړي د امریکا قانوني مهاجرت سیستم سخت کړي ادارې دا هم هڅه کړې دا پناه غوښتونکو لپاره د کار اجازه محدوده کړي او د بایدن دورې ځینې منل شوي کډوال بیا وارزوي د ټرمپ چارواکي وایي چې دا پالیسي د دې لپاره دی چې د مهاجرت درغلۍ مخه ونیسي ملي امنیت خوندي کړي او د څېړنې سیستم قوي کړي خو د مهاجرت پلویان بیا وایي دا پالیسي هغه قانوني کډوال زیانمنوي چې قوانین تعقیبوي دا هغه مکمل معلوماتو چې هغه د اسایلم د کیسونو په اړه نشر شوي ما غوښتل چې دا مکمل ډول تاسو لپاره دا ویډیو جوړ کړم تر څو تاسو کوم سوالونه چې تاسو لرئ په دغه کې حل شي نو دا هغه خلکو لپاره دی چې هغه سوالونه درلودو هغه کیسونه اوس بند پاتې دي پینډینګ حالت کې دي نو دا ښه خبر دی ښه زیری دی چې مقصد دا نرمښت هم راغلی دی نو دا ډېره ښه خبر دی حتما دا نور کیسونه هم د هغې سره بیا خوځېږي راخوځېږي تر څو بیا هغه عادي حالت ته انشاءالله نور راځي خود دعا کوئ په خدای توکل کوئ انشاءالله هر څه به ښه شي انشاءالله موږ په خدای ایمان لرو او په خدای توکل کوو نو خدای ته وسپارئ کارونه مو الله پاک انشاءالله چې درته کوي پس خدای سره اړیکه ښه وساته بس ټولو دوستانو څخه مننه ژوندي اوسئ او تاسو ته ښه چانس ښه بریا غواړم بیا هم هیر مو نشي چې ویډیو د نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم دغې موضوع څخه باخبر شي او د دغې موضوع څخه باخبر وسي ځکه زیاته دوستان دغسې قضیو څخه نه خبرېږي ټولو دوستانو څخه مننه سلامت اوسئ سلام علیکم